الله جل جلاله په انسان باندې ډېر عبادت فرض کړی دي. په هغه اهم عبادت کې یو عبادت رجا وا چې رجا په هر بالغ مسلمان عاقل باندې فرض وا. دا رجا دغه باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رجا دا ډال دی چې کوم یو انسان رجا نسی دا رجا انسان د ډېرې ګناه نه بچ کوي او ډېر داسې فرضي عبادت دي چې دغه د کړلې په برکت سره الله جل جلاله انسان د ګناه نه بچ کوي. بیا فرضي عبادت په انسان باندې د بلوغت نه بعد فرض کیږي، خو یو انسان هدا سه نه دی چې هغه د وړي کولی نه یو شای د مور په نس کې زداوي، بلکې چې کله پیدا شي بالغ شي په ان بعد په د باندې احکامات فرض شي، بیا یو وخت کې دای احکامات ته مخ کیږي، الله تعالی په د باندې احکامات فرض کوي. امام صاحب د میجا د مسلک غټ امام دی، د دغه د کارنامې ډېرې غټې واقعات دي، خو یوه خبره دا ده چې کله یوارز امام صاحب خپل درس حدیث کې نوستو، خپله مدرسه کې نوستو، بیا په یو وخت کې خلک ورته روغی ورته وویل چې امام صاحب دغه د تو د درس سره یو هوټل دی، دغه هوټل نه مشته چای وغوړه شودر وغوړه. امام صاحب شودر ورته وغوښتل، چې کوم ژڼکي شودر وړل چای ور امام صاحب د یو ژڼکي کیفیت ولده د یو ژڼکي انداز یې ولیده. چای چې کله وچو امام صاحب ورته وویل چې کله میش چای وڅ شي لوشي چګاول ترڅې پیلو چګاول ترڅې بیا ته خپل روشه اتو سره مې څه چار هدو دا ژڼکای ورسته روغی پیلو چګاول. امام صاحب ورته وویل چې تشه کې د ورته وویل چې د هوټل ول سره یم دا مو ته هر جمعه باندې یو درهم ورکوي، هغه زه کور ته ورمه په باندې د میش ګزاره شي. امام صاحب ورته وویل چې که زه د یو درهم په ځای باندې 2 درهمه درکړم بیا د هوټل پرې نږدې د مو سره ویل ته کښېننې سبا کو زده نه کې. یو ورته وویل چې بالکل ښه خبره ده. امام صاحب 2 درهمه ورکړل، دغه ژڼکی د جمعې شپه روغله کور ته لور شه. په کور کې مور ورته وویل چې دا 2 درهمه د څرنګه وروړل، ته خو هره جمعه چې کله کور ته رتله یو درهم دروار، دا 2 درهمه د څرنګه وروړل. ده ورته وویل چې دا خو د مو ستوز وکړل، داسې که نه دی ورته ویل چې مو ته امام صاحب وکړل. مور یې روغله د هوټل ول شکریا یې ادا کړله چې تو د یوه یتیم خیال وساتو، د خو پلور وفات شوی دی، ډېره مهرباني دی وی چې میژه د 1 درهم نه د 2 درهمه کړه، د دغه وظیفه د ورژیته کړله. یو ورته وویل چې ژڼکی خو د مو سره نه دی، خو د یغ ملونه سبق وی. مور یې ورغله امام صاحب سره په جګړې باندې شوله، غصه شوله، ژڼکی یې چک فورن بیا د هوټل سره ولګو. بیا امام صاحب ته یوارس چیرې بیا ولمنه روغلل، امام صاحب بیا چارې وغوښت، هغه ژڼکی بیا روغی. امام صاحب بیا دعوت ورکړه چې د 2 درهمه په ځای باندې تو ته زه 15 درهم درکوه، خو د مو سره سبق ویه. امام صاحب چې کله ژڼکي ته وکتل، امام صاحب په دا باندې پیدا چې دا ژڼکي کې څه کمال شته، د مخ نه نورانیت ظاهره ده. بیا چې کله د امام سره سبق شریک، امام صاحب د جمعرات پر ورځ باندې 15 درهمه ورکړل، کور ته لور شه. مور ته بیا ویل چې مو ته خو ستوز ورکړي دي، هغې ستوز چې کوم اول 2 درهم ورکړي وي. مور یې روغله په غصه باندې د امام صاحب په دغه ګرونه کې ونیو. امام صاحب ته وویل چې توس خو علمون یې نن خو ریپۍ میندوئ سبو ته خدای چې ته شی خورئ، نن خو خروکا میندوئ سبو ته خدای چې څه حال وي. په یو وخت کې بهرحال خو مور یې نه منل، په یو وخت کې ډېره مور یې امام صاحب سول ورته وکړو، خو بهرحال مور یې روزي شوله. امام صاحب ورته وویل چې یو وخت داسې روشي چې دا یو داسې خوراکا کو چې هغې خوراکي ته و بادشاهونه حیران وي. وخت تېرېده، 15 درهمه یې ورکول، 15 درهمه ورکول. هارون رشید دور روغی، په یو وخت کې دغه ژڼکی قاضي القضات ولګېده، چیف جسټس ولګېده، د یغ نوم قاضي ابو یوسف په نومه سره یادېږي. بیا په یو وخت کې بادشاه روغی، دغه ژڼکي ته قاضي صاحب ته یې فلوده پیش کړله، بادوم یې ورته پیش کړل، مغزیات یې ورته پیش کړل. ورته وویل چې دا تو ته هر ورځ میلاویږي، میاشت ته په هفته کې 1 میلاویږي. امام ابو یوسف رحمت الله علیه وژړل، ورته وویل چې که چیرې د مو امام صاحب د مو ستو ژوندی وای، نن دا حالات لیدلی وای، دی خوشحال شوی وای. اواجت شی دی امام صاحب داسې خبره ولې ورته وکړله، ځکه چې حدیث دی امام صاحب د پیغمبر ونه صحابي و چې دته وحی راغلی وای، د الله تعالی طرف نه براه راست خبر شوی وای. نو امام صاحب
د یو حدیث طرف ته اشاره کړې ده. حدیث دا دی چې من تفقه فی دین الله کفاه الله همه ورزقه من حیث لا یحتسب. چې کوم یو سړی په دین کې تفقه بصیرت حاصل کی، سمجھداری حاصله کی، د دین علوم زده کی، الله تعالی دغه انسان ته رزق د یغزي نه ورکوي چې هغه خپل ورته هرونو چې موته د رزق ته کی مرسي. امام صاحب دغه حدیث طرف ته توجه وا دوی چې د ژوندکای داسې دی چې دغه د کمال ول ژوندکای دی. نو بیا داسې واخروغه چې قاضي القضات جوړ شو، چیف جسټس جوړ شو، د وخت بادشاه دی قاضي. نو دا په دا وجه پورې چې د میج امام صاحب دا صرف داس نه چې پسترولې کې د داسې کمالات حاصل کړي وي، بلکې په وړي کولې کې د وړي کوري نه د پیدایش ډېر عجیبه واقعات دي چې الله تعالی په دغه کمالات او بصایر حاصل کړي. بیا امام ابو یوسف رحمت الله علیه د امام صاحب شاګرد چې په شاګرد کې داسې کمالات وي، بیا د یخ په استوس کې کیم کمالات وي. نو د رمضان مبارک میاشت چې کله تیر شو، نو په دغه میاشت کې هر انسان عبادت کو رژې نسی تروی نسی، هر انسان زیوت نه زیوت ګناه نه بچي. چې کله دغه رژه تیر شي، بیا انسان سوچ کو چې زه وس په دغه معمولات باندې خپل ځون څرنګه رواله چې زه د ګناهي طرف ته نشم. بیا انسان د تخلیق مقصد دا دی چې الله تعالی پیدا کړی دی، یو مقصد دی پوره دی، د عبادت ته پوره دی. چې کله انسان یو وخت الله تعالی په نافرمانی کې روشي، بیا په نافرمانی نه بعد انسان دا د ګناهي عادتي جوړ شي، د هر ګناه عادت جوړ شي چې زه دا ګناه کوم، زه دا ګناه کوم، زه دا ګناه کوم. چې کله د ګناه کله عادت جوړ شي، بیا په یو وخت کې د انسان صلاحیت خراب شي. انسان د ګناهي د وجه نه د په ذهن باندې اثر وشي، انسان د ګناهي د وجه نه د نسیان بیماری پیدا شي، د ګناهي د وجه نه انسان نه هر شی ویریږي. بیا که یو عالم سړی هم داس ګناهي نه کو، د په دماغ باندې اثر وشي، صلاحیت خراب شي. بیا که څوک مسالې پوښتنه نه کو، دا په خپل علم باندې پریشان وي، د ته خپل پښیمانتیا وي چې زه عالم یم، خو زه په ګناهي نه کې دمره ډیبې چې د مو صلاحیت ختم کړی دی، مو ته چې څوک د عالم یا د مفتی نه وایي، زه په خپل ځون باندې شرمېږم. یو کس ډاکټر وي، یو کس ماسټر وي، ډاکټرۍ د ماسټرۍ باوجود دا په ګناهي نه کې دمره ډیبي چې څوک د ده نه پوښتنه وکړو، د صلاحیت ختم شوی وي، د استعداد ختم شوی وي د ګناهي د وجې نه. بیا دا په دا باندې پریشانه وي چې زه خو ډاکټر و د مو ډاکټري څه شوه، زه خو ماسټر و د مو ماسټري څه شوله، زه خو ملک و د مو ملکي څه شوله. اواجه دا دو چې د انسان صلاحیت ګناهي نه ختم کوي، د ګناه د وجې نه د انسان صلاحیت ختم شي. بیا انسان پریشانه وي چې مو دا وته کوله لاس کوله، دا مې په دین باندې تیر کړل، دا مې په ډاکټرۍ باندې تیر کړل، دا مې په ماسټرۍ باندې تیر کړل. نو زه خو ډېر سخت پریشان یم. بیا وروسته د عالمونو نه پوښتنه وکړو چې زه د ځون اصلاح څرنګه وکړم، زه د نفس اصلاح څرنګه وکړم. دا یو په یو وخت کې د یو پیر، د یو مرشد تلاش وکړو، د یو عالم، د یو مفتی، د یو باعمله کس تلاش وکړو چې هغه د مو اصلاح وکړو، د مو تربیت وکړو چې زه راه راسته څرنګه راشم. دا اول ور باندې خپل پیر ته دا وایي چې مو ته وظایف راسکه، مو ته دغه شی وظیفه راسکه، دغه شی دم راسکه، دغه شی وظیفه راسکه. دا غلطه مطالبه ده. حالانکه اصل پیر هغه دی چې کیمیو سړی د دنه مطالبه وکړو، دا یخته وظایف نه کوي، بلکې په اول ور کې دغه خپل پیر چې کیم د خپل مرید ته وایي چې ګناهي نه پرېږده، ځکه چې ګناه دا د هرې ګناه جړ دی. چې کله انسان په ګناهي نه باندې لګیا شي، بیا د الله تعالی معصیت د بار بار رسي، د الله تعالی نافرمانی د بار بار رسي. انسان زړه بالکل باندې شي چې زه په کومه چار باندې لګیا یم. حضرت مولانا اشرف علي تنوي رحمت الله علیه دا معمول و، د میجر غټ بزرګ تر شوی دی. یخته چې کله څوک روغی چې حضرت زه د تونه بیعت کوم او مو ته څه وظایف راسکه، بیا د معمول دا و چې وظایف یې کله نه ورکول. اول یې ورته وایي چې د ګناهي نه توبه وباسه، ځکه چې ګناه دا شی دی که ته ګناهي نه کوې ته ډېر وظایف څه کوې، د دغې وظایفې فایده نشته. اول د ګناهي نه توبه وباسه، ګناهي نه پرېږده، د ګناهۍ په نحوست باندې لعنت وایي. او دا نه حضرت مولانا اشرف علي تنوي رحمت الله علیه ورته ویل چې صرف صغیره ګناه نه، بلکې صغیره او کبینه هر قسم ګناه پرېږده. چې کیم ګناهي نه درخه شوي دي، الله تعالی نه معافي وغواړه چې الله کیم ګناه د مونه شوی دی، په دا باندې زه د زړه د میاز نه معافي غواړم.
آینده زه کله ګناه نه کوم د مو د لوس نه که ګناه شوی وي زه په دا باندې معافي غواړم یا الله که د مو د سترګې نه ګناه شوی وي په دا باندې معافي غواړم که د مو د ژبې نه چاته ضرر رسېدلی وي په دا باندې معافي غواړم د چا مې غیبت کړی وي غلط شی مې اورېدلی وي په دا باندې زه معافي غواړم او دغسې یا چې صرف هغه ګناهونه نه چې ظاهره وي غټ غټ ګناهونه وي د وړوکي ګناهي طرف ته انسان توجه نه وي داسې هم نشي یو سړی داسې دی غلا یې پرېښېدو په زړه کې د حسد دی کینه دو په زړه کې تکبر دی لالچ دی انسان دی ګناهونه نه کو رشوت یې پرېښی دی غیبت یې پرېښی دی دروغ نه وایي غلا یې پرېښېدو شروب یې پرېښي دي د په زړه کې د دنیا محبت دی د په زړه کې د مول محبت دی او داسې د په زړه کې کبریایي دو غلط سوچونه دي غلط خیالات دي نو داسې انسان اصلاح کله هم نشي دغه یو مثال درته بیانوم که یو سړی دا وایي چې زه د زون اصلاح کوم یا یو سړی بیمور دی کمزوری دی دا وایي چې زه زون ته طاقت حاصل کوم زه طاقتور شم دای مغزیات خوري بادوم خوري پیستا خوري ماټک خوري بیا ویګا ورچک شي یو خلپیټای زهر وڅشي نو د دغه مغزیات انسان ته هیڅ فایده نه ورسیږي ځکه چې طاقتور شی نه خوري نیله زهر ورسره شي دغه مثال دغه ګناهي دی چې که یو سړی دا وایي چې زه غټ ګناهي نه پرېږدم وړوکي نه پرېږدم دغه غټې ګناهي پرېښول انسان ته فایده نه ورسیږي د انسان اصلاح د یو وخته پوره نشي چې کومه وخته پورې انسان وړوکي او غټ ګناهي نه ټول پرېښي نه یو انسان که په خپله د ګناهي نه ځون بچ کو دا سوچ کله نه کو چې زه کامیاب شو دغه انسان لپاره ضروري ده چې هغه ځون د هغه ګناهي نه صفا کو او د خپل کور ول بچیون خپل ښځه خپل مور خپل لیر دا د ګناهي نه بچ کو بیا د انسان په هر محال کې په هر محاذ کې کامیابی کچیره خپل خودیندار وي په صف اول کې لمینځ کې رجانه سے ترویح کې منزینه کې عبادت کې تو زمان لمینځ نه کو رجا نه نسی عبادت نه کو شاچر نه کو نو دا سوچ وکړه نه کې چې زه کامیاب یم بلکې د همیشه د پر ناکامي وجد شي دی دغه وجد دادو چې ویس خو انسان په صحیح لار باندې راوندای یو وخت دا سره شي چې دغه خپل بچونو دغه خپل پلور د راه راست نه وړوي گمراه وکړو وجد شي دی پلور منځ ترسي په جامه سره المینس کو زمانه په کور کې ټي وي کسي موبایل کسي ځای ورته وایي چې بابا کا نن خو منځ ته ټیم شته د میش سره په دا ټي وي باندې تلاوت وکړه دای تلاوت تک شنی خواندور کو منځ نه پوتش یو هفته او داسې تراکو چې دغه په تلاوت باندې نوست منځ نه پوتوي بل هفته رغله ځای پلور ته وایي چې بابا کا نن خو د پلونکي ملو بیان په ټي وي باندې لګیدل دا بیان وروي کچېر منځ ته لوټ شه بیان درخه پوته کیږي پلور په دا باندې لګیا کو یو هفته په دا باندې ولګیږي دا د عالمونه بیان په ټي وي باندې کسل منځ نه پوتوي درمه هفته پلور ورته چې زمانه په ټي وي باندې داس خاص شي نشته چې وکسي د کرکټ وخت وي زمانه ورته چې بابا کا د میچ شری دی چې دا وکسي دا وخت په دا باندې تیر شي نو داسې وخت وروشي چې دغه پلورو دغه نه ورژه هم پوتوي لمینځ نه پوتوي اخر او داس وخت وی چې ریمونټ د پلور پلوس کوي نو دا بنیادی خبره دادو چې د نفس اصلاح ولته شي چې کله خپل ځون په دین باندې ورواله د کور ول په دین باندې ورواله که خپل دیندار ویل کور ول د بدین وي یو وخت داسې روشي چې د تو د بدینۍ سبب د خپل بچون جوړیږي او بیا د کور په ماحول کې د ښځو ډېر غټ کردار دی که یوه ښځه دا د الله تعالی سره عهد وکړو چې زه د الله او د الله د رسول په احکاماتو باندې عمل کوم بیا د دغه ښځې خپله زندګي هم صحیح وي د بچونو زندګي وي صحیح وي د خاوند زندګي وي صحیح وي ښځه دینداریتون میز کو رجا نسی تلاوت کو پرده کو په هر عمل کې احتیاط کو نو دغه ښځې سره دغه بچای وه د وخت سره میز کو بچای وه رجا نسی لیر وه پرده کو بلکې که خاوند میز نه کو رجا نسی یو وخت خاوند ته غیرت و درجه چې د مو ښځه خو کیم عمل کو زکیم عمل کو
نو دا ښځه خپل خاوند په نیک اعمال باندې مجبوروي. او که چیرې ښځه بې دینه وه، دیندارې نه وه، دغه لمونځ نه که، روژه یې نه نیوله او نیک اعمال یې نه که، عبادات یې نه که، تلاوت یې نه که، ستر یې نه که، سر یې د غس بغیر به ټکري نه وه، ټکری په مټ چولی و او نرۍ جمې وغوستې وې، په جالۍ کې لوسینه جوتېدل، تانګې کپړې وغوستې وې، نو داسې ښځه په ګمراهي کې د دغې ښځې د کور په ماحول کې ډېر غټ کردار دی. دا ښځه کله دا نه خوښوي چې د مو د نرۍ جمې وي، د لیر مې د غټه جمې وي، نه. دا ښځه کله دا نه خوښوي چې د مو د صحیح جمې وي، د مو د خروپې جمې وي، د مو د زوی د هروغې جمې وي، نه. دوی همیشه سوچ دا وي چې زه نرۍ جمې وغنده، لیر ته نرۍ جمې روغوړي، زه نرۍ جمې وغنده، د مو لیر د نرۍ جمې وغندي، زه بې پردګي کومه، زه ستر نه که، ټکری په مټه چومه، جلۍ وغنده، هر قسم عمل که، د مو د لیر دا عمل کو. نو چې کله ښځه بدکرداره وي، دغه ښځې د بدکردارۍ د وجې نه د کور په ماحول کې په ګناهي نه کې غټ کردار د دغه ښځې دی. ښځه دا د کور بنیاد دی. د عقاید په خبره کې مو درته بیان کړې وه چې میش دا خبره بیانوي چې عقیده دغه مثال د بنیاد غوندې دی، عمل چې کوم دی د دغه مثال د بلډینګ غوندې دی. که چیرې د یوه کور بنیاد ټیک وي، په دا باندې د پوسته چې څومره چتینه جوړولی شي، دا نقصان نه ورکوي. او که چیرې د بنیاد خراب و، که ته د پوسته چتینه پرې جوړ کړې، یو وخت وروسته داسې راشي چې هغه ټول بلډینګ ختم شي. نو ښځه د کور بنیاد دی. که ښځه چیرې نیکه وي، دغه کردار صحیح وي، نو دا ټول کور ورسره صحیح وي. که چیرې ښځه بد کرداره وي، د دغه د کردار د وجې نه دا ټول کور بد کرداره شي. نو اصله ګناه بیا هېڅ شته، یو دی نافرماني، یو دی ګناه. که په دنیا کې پلور چاته وایي چې زمنه دا چار وکړه، ځای ورته وایي چې بابا که زه خو دا چار نشه کړی، دا ته وایي نافرماني. چې د پلور نافرماني ده وکړله، د ورور نافرماني ده وکړله، د استوز نافرماني ده وکړله. که چیرې دغه نافرماني د الله او د الله د رسول د طرفه نه وي، دا ته وایي ګناه. الله فرمایي اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صوموا لیلا و نهارا. ته ورته وایي چې زه لمونځ نه که، زه روژه نه نیسه، زه عبادت نه که، زه تلاوت نه که، دا ته وایي ګناه. که چیرې نافرماني د انسان د طرفه نه وي، دا ته وایي نافرماني، خبره نه منل. که چیرې نافرماني د الله د طرفه نه وي، دا ته وایي ګناه. نو د ګناه اول غلط شی، د ګناه اول نقصان ته شی دی د احسان فراموشي. د ګناه اول نقصان دی ناشکري. د ګناه اول نقصان دی د محسن حقیقي احسان نه ادا کول. د انسان د سر نه ونڅه د پښې پوره د هر شی د الله تعالی د طرفه نه یو نعمت دی. دماغ دا په ټول نه غټ د الله تعالی نعمت دی. کله چا دماغ چر نه کو، کنیکشن یې خراب وي، دا ته وایي چې دا په خره نه وریغه دی، ځکه چې دا انسان عقل نشته. داسې په دماغ نه کورته د انسان سترګې دي، دا د الله تعالی نعمت دی. غوږونه دي، دا د الله تعالی نعمت دی. لاسونه د الله تعالی نعمت دي. پښې د الله تعالی نعمت دی. خو میشتو ستا د دغې نعمتۍ قدر ځکه نشته چې دا هر شی میشته په مفته ملاو شوي دي. که چیرې الله پاک داسې قانون جوړ کړی وای چې یوه سترګه مې درکړې ده، خو په دا یوه سترګه پسې امریکا ته ځې، یو لوس مې درکړی دی، خو په دا یوه لوس ته 1 کروڑ روپۍ لګوې، نو انسان و کوشش که 1 کروڑ روپۍ وې لګولې، امریکا ته وحبسته، خو دا انسانو دا نعمت حاصلوه. ولته دغه انسان ته پته لګېدل چې دغه څومره قدر دی. که د کیم سړي لوسینه نه وي، دغه ته وایه چې د لوسي څومره قدر دی. که د چا پښې نه وي، دغه نه پوښتنه وکړه چې د پښې څومره قدر دی. یو سړی ړیند وي، دغه نه پوښتنه وکړه چې د سترګې څومره قدر دی. د میشتو هر نعمت د میشت سره موجود دی، دغې وجې نه میشت سره د دغې قدر نشته. که چیرې یو نعمت ترخه ختم شي، ولته د نعمت قدر انسان ته شي. یو سړی ړیند دی، د ړندوالي په وجه باندې دغه انسان سترګې نشته. دا ته وایه چې اوس داسې موقع ده چې په دغه موقع باندې الله پاک د هر انسان د وقبلوي، د خپل خواهش اظهار وکړه. تو کیم خواهش ته چې الله تعالی پیرا کو،
دای کله د مول سول نکو دای کله د ایمان سول نکو دای همیشه دا سول کو چې په دا وخت کې الله تعالی دا سول کو چې یا الله د مسترګ روغوي ځکه چې په دا وخت کې انسان ته په ټول نه معزز د قدر ول شای چې کیم د اغسترګي یو سړی د لوسینه نشته دغه وایي چې کسا داسې وخت چې په دغه وخت کې الله تعالی د تو سول قبلوي یو سول وکړه دای د ایمان سول کله نه کو د رزق د کاروبار سول کله نه کو دا وی چې الله تعالی نه سول وکړه چې د مولو سینه صحیح شي اواز دا شي چې د لوس داس نعمت ته چې نوی در سره بیا ولته انسان ته پته لګي چې څومره غټ نعمت ده اسه انسان ته کله هم پته نه لګي چې کله د انسان هغه نعمت ختم شي بیا انسان ته پته لګي چې دا څومره غټ نعمت ده دغه وجنه مودر تعبیری وی چې هر انسان د په دغه کې ناشکری چې کیم دی دا د ګناه یو غټ جړ دی د ګناه اول غټ نقصان چې کیم دی هغه احسان فراموشي دو ناشکری دو او د ګناه دوم نقصان څه دی هغه د انسان په زړه باندې زنګ لګول دي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې کیم انسان ګناه وکړو بیا د ګناه په وجه باندې د انسان په زړه باندې یو تور نشان جوړ شي کدا سړی بلا ګناه وکړو یو بل نشان په جوړ شي بلا ګناه وکړو یو بل نشان په جوړ شي او کله دغه سره توبه وبسي الله تعالی دغه انسان ټول ګناهونه معاف کوي دا خبره تر شی و چې د انسان په عدالت کې د الله تعالی په عدالت کې فرق دی انسان کا یو ګناه وکړو های کورټ سپریم کورټ دغه انسان کاغذونه نه ختم کوي چې معافی کو کاغذونه کشدي چې خدا نه خواسته کده انسان بیا ګناه وکړه ازور ریکارډ ورچګوي د الله تعالی قانون داسې نه دی د الله په حضور کې چې کیم سړی توبه وبسي الله تعالی د انسان ریکارډ ټول ختم کو فرشتي ته حکم وکړو چې هر شی وسوځي نو دا وجه دو چې کیم انسان ګناه وکړو د ګناه په وجه باندې د انسان په زړه باندې یو تور نشان جوړ شي کداغه نشانات جوړېدل د دغه انسانو تک تور د دغه ګلینه جوړ شي یو وخت داسې روشي چې د دغه ګلې د تور نشانات د واجنو انسان زړه زنګ ونسي او چې کله زړه زنګان شي بیا دا زنګان زړه حق خبره کله نه شروع خسته په دغه زړه کې و د حق خبره وخستل صلاحیت ختم شي کداغ سړی ته وایي یو انسان په ګناهینه کې ډیب دی ورته وایي چې چک شلمینځ وکړه دا ورته وایي چې څه دی وویل چک شارې ژاون سه نه نه سه وجه ته شی دی چې دغه انسان زړه په ګناهینه کې په ځان کې دم را ډیب دی چې دغه ته د حق خبره ضرور معلومات هم شي دغه انسان کې دم را صلاحیت نشته چې اشرا خبره وروخلي وجه ته شی دی چې په زړه باندې د پوسه یو داسې پټی کړی چې هغه انسان یې ټول تباه کړی دی دغه دنیا مثال درکوم کته په کمره کې یو ګاډر لګاوي ټیرن لګاوي بیا دا ګاډر ټیرن ته ولته لګاوي چې کله دغه نه زنګ صفا کی چې څو پراته زنګ صفا کړی نه وي یغه پراته دا ګاډر ټیرن په دغه کمره کې نشه لګولای رنگ ورکاوي زنګ صفا کوي موټر سایکل دا هر قسمه یې سپنادو چې ته استعمالوي د یغه زنګ صفا کوي وجه څه دی چې کله زنګ صفا نه کې هغه یې سپنه په صحیح طریقه ته چار نشه نه وخسته دا مسله ده چې کله د انسان زړه زنګان وي سپره د زړه صفا کړی نه وي هغه پورا انسان د عبادت لذت نشي محسوسولای انسان د عبادت خوند نشي محسوسولای انسان حق او باطل کې فرق نشي کړای تمیز نشي کړای دغه واجنه د ګناهي دوم غټ نقصان دی چې انسان زړه وزنګان شي حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای یا چې انسان مسلمان او فاسق سړی مؤمن او فاسق سړی دغه د نیک اعمال او د ګناه درومدار ته شي دی که یو سړی داسې چې هغه نیک وي نیک عمل وي دا چې کله ګناه کو دا ګناه په دبن دمره سخت بوج لکه غار چې پکښ دی او که یو سړی بار بار ګناهینه کو د ګناه عادت جوړ شوی وي په دبن دا ګناه دمره الکوي لکه پیزه د چې مچ کښین داس ورته وکي هغه مچ لري شي د فاسق سړی په مخ کې د ګناه لوړ داسې حیثیت نشته لکه مچ او چې کی مؤمن سړی وي دغه په نظر کې د ګناه دمره غټ حیثیت دی لکه په سر د چې غار شي
حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمت الله علیه دا فرمایي چې په یو وخت کې مو د هاروم یو غلام یو شان مې خلطه کړ چا دعوت ورته کړای و پروګرام ورته جوړ کړای بیا دای ورغلی و د هاروم یو شان وخوره بیا معلومات ورته وشه چې د انسان خو ټوله کمایي د هاروم دو په انا بعد دای فرمایي چې د 2 میاشتې د پورا دغه هاروم لقوی نحوست مو پزړه کې دا پرداشت کوو 2 میاشتې د پورا د مو پزړه کې و دا دعیا پیدا کېدله چې زه دا ګناه وکړم 2 میاشتې د پورا و د مو پزړه کې بار بار د اراده پیدا کېدله چې مو دا ګناه کړی وای هغه وجه څه دی چې د انسان دمره ګناه کړی دو چې حرام خوړلې دي د حرام د وجه نه د انسان سوچ د انسان فکر خراب شوی دی هغه بار بار د انسان په زړه کې د ګناه خیالات ورځي نو دغه وجه نه د ګناه ډېر غټ نقصانات دي د ګناه یو ډېر غټ نقصان دا دی چې که یو سړی بار بار ګناه کو د ګناه عادت یې جوړ شي بیا په هغه نه بعد دغه انسان ته دا پته نه لګېږي چې دغه ګناه دو او که نیک عمل دی مثال یې درته پیش کوم د میش په علاقه کې اکثر د ګاند ولې ځایونه نشته پنجاب کې چې کوم ځای کې د ګاند ول خپله رړۍ ویلوړوي خپله ټیله ویلوړوي په دا کې ځینې کسون داسې وي چې هغه ټیله ته ورختلی وي پلاستیک خلاصوي د هغه نه خپل شیونه راوباسي د رزق حاصلول ذریعه دا دو نو هغه ځای دومره بدبوداره دی چې یو سړی د صفا ماحول نه ویل شي یو منټ نشي راولی فورا دماغ خراب شي د انسان او چې کوم سړی په دغه ټیله کې ویلوړ وي دا ته وایي چې ته دومره ګاند چار باندې لګیا دا ویلې تو ته دغه بی نه درځي دا یې وایي چې نه زه په دې ځای کې ډېر زیات خوشحال یم اواجه دا شی دی چې دغه انسان د پزې خوشبویي حس ختم شوی دی دا فرق نشي معلومولی چې د خوشبویي دو که بدبویي دو یو سړی د ګنې میل دی یا دا کوم جوس چې جوړیږي دغه میل دی فیکټرۍ دو دغه دومره بدبویي سي چې یو انسان ولته نږدې نشي ورته تم کېدلی که یو کس په دا کې دننه چار کو هغه خوراکه کو شوکو کو لمانځینه وه کو دعوتینه وه کو ډېر خوشحال ژوند کې تېروي چې کله ورته وایي چې دا بدبویي کې ته څرنګه ګزاره کوې دا یې ورته وایي چې زه ډېر زیات خوشحال یم په دا کې ته په اګل یې مو ته داسې خبرې ویلې کې او که یو سړی د صفا ماحول نه ویر شي په یو ځای کې یو منټ نشي تېرولی دا مثال دی چې که یو سړی ایمانی طاقت یې زیات وي ایمانی کیفیت یې زیات وي دا سړی صاحب ایمان وي ګناهي عادتي نه وي دا که د ګناهي طرف ته ورنږدې شي یو منټ نشي تېرولی او که یو سړی په ګناهي نه کې ډېر وي دا یو همیشه د ګناهي په رړۍ کې ویلوړ وي د ته دا پته نه لګي چې دغه نیک عمل دی که د ګناه عمل دی د ګناهي بل نقصان دا دی چې الله تعالی په میاشتو باندې وری نه بند حدیث کې چې کوم انسان زکات نه ورکوي الله تعالی په دغه انسان باندې وری نه بندوي میاشتو بیا د استسقا لمانځنه کې په د استسقا په لمانځه کې 80% هغه خلک چې لمونځ نه کو رژینه نسی تروی نه کو نیک عمل نه کو د استسقا لمانځه ته راشي چې موږ د الله تعالی نه معافي غواړي خلاصه درته بیانومه د ګناهي بل نقصان ته شی دی بل نقصان یې دا دی چې انسان و همیشه په مصیبت کې مبتلا وي چې په کوم ځای کې عریاني وي فحاشي وي بدفعلي وي په یو واقع به الله تعالی بیماری راولي د میشتوس په علاقه کې کوم شی نشته فحاشي شته عریاني شته بدفعلي شته هر قسم عمل شته به چې کله میشتوس باندې بیماری راشي بیا میشتوس وایي چې الله تعالی میشتوس ولې بیمارون کړي د میش دا ماحول دی چې په دا ماحول کې د میشتوس فحاشي ډېره زیاته ده په یو مثال سره خبره درته بیانوم الله تعالی میشتوس ته عید د خوشحالۍ ول جوړ کړی دی الله تعالی فرمایي چې دا عید دا د توس د خوشحالۍ ورځ ده خوښي منوئ د خوښي مطلب دا نه دی چې ته د الله تعالی د احکاماتو نافرماني کوې د خوښي مطلب دا نه دی چې ته په دغه وخت کې رسوایي کا د خوښي مطلب دا نه دی چې په دغه وخت کې ته عریاني کا فحاشي کا بدفعلي کا غلط طریقه کا دا د خوښي منع کله نه ده یو سړی دی دغه دعوت تو کړی دی د ته وایي چې په کومه وجه د مو دعوت کړی دی مړی د کومه وجه جوړه دو ته ورته وایي چې مسافر سړی وي ته ورته سفر نه راغلی مو دعوت درته کړی و د خوشحالۍ مقام دی
دا ورچک شي په لاګاته باندې مجمع وایي اماړی هر شی در ختیا کو تو د دغه انسان شکریا ادا کوي چې زه ته په خوشحالۍ کې پروګرام کړی و د تو ډېره مهرباني چې د مو ماړی درتیا کړله دا انسان که لرګی دی په لوس کې و دا انسانو د تو نه دغسې ژوندی لور نشي شوی وایې په نباتو در خسي ځکه چې تو د خوښۍ موقع ورته فراهم کړې وه دا یې درغی د تو وریژې تیاوي د تو ماړی تیاوي د تو خوروکه دغې رسوایي کو دا د خوښۍ معنا کله هم نه دو د مو ځای د مو ته وایي چې مو ته د ایده پر ورځ باندې روپۍ راڅکه زه د 500 په ځای باندې 50,000 ورکړه دا یې چک شي هغه روپۍ په یو ځای کې پرېږدو چې یو ر پلور وي داس لاګاته ورکو چې دا پوره په 12 سره ولګېږي چې دا یې ګاز سوچ وکړو چې پلور خدا ته وایي اواز ته شایدای چې زه بچی ته روپۍ ورکوی دغې لپاره چې ته خوشحالي منه وکړه دی په یو وخت کې روپۍ پرېږدو یا روپۍ پرېکوي نه روپۍ ور واخلي ته ورته وایې چې زمنه دا روپۍ در واخله په دا باندې خوشحالي منه وکړه فضول چکرې مه لګوه باتۍ په دا باندې ما که په دا باندې نشه ما که دا شی ما که دا روپۍ در خرڅ درته وایي چې پلوره زه څه ما راونیمه زه په دا باندې چارج کړم روپۍ ښې در ښه یوړلې اصل مقصودي شی ښې در ښه یوړ خو په دا ورکول باندې ته خوشحال یې کله هم نه یې خوشحال الله تعالی میز ته یو رزق درکړی چې دغه رزق د خوشحالۍ ولادو ته ورچک شي خپله ښځه ته وایې چې کور باندې ګرځه بکرامه پسره وه خپل زوی ته وایې چې ایده خوشحالي رزدو ته لوړ شه بېحیایي که عریاني که فحاشي که ته دا غلطه چار که نو دا د خوښۍ معنا کله هم نه دو خوښي دې حاصله کړه الله تعالی دې ناراضه داسې مثال دی چې الله تعالی ته وایي چې یا الله خوښي دې راز کړله خوښي منه خو حکم دې نه منه یا الله خوښي دې راز کړله د پردې حکم دې کړی دی پرده دې نه منه یا الله خوښي دې راز کړله چې په دا کې زه غلطه چارې نه که لمیز نه که یا الله خوښي دې راز کړله خو زه په دا ورځ باندې د جمعې لمونځ نه که زه په دا ورځ باندې عبادت نه که زه په دا ورځ باندې بېحیایي که خوښي دې حاصله کړه خو الله تعالی دې خفه کړه دا د میاشتو سنن مثال دی نو میاشتو ته هم پچار دو چې کله هم کوره ته لور شي کم از کم خپلې ښځونو ته خپله مور ته خپله لیر ته دا وایي چې 1000 روپۍ غواړې د 1000 په ځای 15,000 روپۍ حصه خو د مو دا یو خواهش دی چې نن په بکرا کې وځه بهر ته غیر محرم خلک ګرځي چې د هغې نظر د تو په مخ باندې نه ولګېږي نو کم از کم که په ښه انداز باندې خپله لیر ته دا خبره وکړئ نو انشاءالله پرې خفه کېږي ونه او په دا خبره باندې خوشحالېږي نو چې کومې ښې خبره وکړلې کومې داسې خبره چې هغه د خلکې د علاقې د پوره د فایدې ولوي الله تعالی دا میشتو ټول ته پابند عمل کړل توفیق نصیب کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین